بل چا سره به تښتېدلې. نه خبره واوره زما خبرې ته غوږ ونیسه. دا 10 لکه 40 لکه 50 لکه چې زه په تا درکړم نو زه به خرې دلته څروم بیا به خورم چې شی یا کېدای شي له مال قسمته نورم زیاتې تا ته الله درکړي. دا خبر ته سوچ مه قسمت خو کته کړی خر دی چې په کمې بیا یې ځي د سر. کېدای شي زه داسې قسمت درکړم ته د دغه نه خدای یو په 2 تا ته یو په 10 درکړي بیا به یې څرنګه کوې. ته اوس څومره پیسې تاسو ته غواړې؟ ما به 1 ارب روپۍ ولورې. 1 ارب په توپه ولمړې زه کافي ده 40-50 کاله زندګي تېروم دا کافي نه ده چې ولورم غواړې د څه شي ور غواړې. یا دا خو زموږ رواج ده رواج ته خو سړی نه تېرېږي. د رواجونو د لاسه خو څوک واده نه شي کوی. ولې نه شي کولی؟ خبره واوره زما خبرې ته غوږ ونیسه. ستاسو رواجونه نه دي ستا خو رواجونه دي ستاسو رواج دی که د چا رواج دی خو دې رواجونو د لاسه به تاسو په کورونو زړې شئ څوک به مو نه یا دغسې مه یایه ټول عبادت ولې صحیح وایم نن سبا والله جینکۍ دومره ډېرې د قسم په خدای چې څلور خو زما د جینکو کې فرق شه یو اصیل خلک یو کمسلې کمسلې ډېرې دي. دې ته معلوم کمسلې څنګه دي؟ خو زه بیا رقم ته خلک دي داسې درته یایم ښه خلک هم شته بېکاره خلک هم شته داسې درته یم. نه نو دې نه څه فایده ته خو هسې نه هم د بل کور ته ځې نو پیسو باندې ته څه شی کوې؟ پیسې خو رواج ده که نه یو نه رواج ته خو به ګورې دا خو د موږ د افغانیانو رواج څو روپۍ دې غوښتلې؟ تاسې خلک ګوره زر غواړي که نه پلاټونه غواړي دا تاسې ولې پلاټونه غواړي؟ زمونږ خلک هېڅ هم نه غواړي الحمدلله ډوډۍ پسې وکړو ډوډۍ پسې کوو قسم دی که ما خو 2 ورونو له ودونه کړي دي چې راته ویلې دا جامې نه دي ویل دا جامې په غاړه کې دي دې کې بیایه قسم زمونږ خلک زموږ په ګلۍ کې چونکۍ واده شوله شه 100 تولې زرې ورکړل شه بیا یو پلاټ یې رولیکل هغه نه بعد بیا یې واده پوره دا پنجابیانو کې دا کار ډېر ده زمونږ علاقه چې ده کوټ کې که نه په کوټ کې ما دا شی نه دی لیدلی دا د نورو خو ځینو ځینو علاقو کې هم شته خو زمونږ علاقې کې لکه زمونږ چې کومه ضلع ده په دې کې نشته دا شی پنجاب کې ډېر ده پنجاب کې موټرسایکلې ګاډي موټرې دا شی نه ورکوي زمونږ علاقې کې نشته الحمدلله موږ ولور رواج ده شه چې ولور ورنه کې که نه بیا خلک پیغور ورکوي بیا یا یې دا بوج به دا د هغه ده شه ولور ضروري د موږ د خلک دې پیغور د لاسه خو ټول سکون غرق دی عربیان یې نه ورکوي په عربو کې یې عربیان ولور څه ورکوي د ټیپر سر ورکوي یا ورکوي ولور مهر دی خدای دې ښه که ولور او مهر کې فرق نشي کوی مهر دی هغه زمونږ طرف نه هم رواج شته دی هغه په نکاح کې خلک ورکوي څوک وله کوټه ورکوي څوک وله کور ورکوي څوک وله ځمکه ورکوي مهر دی د ښځې حق دی هغه د ښځې حق دی مرحله نیم پوه زړګه په دغه قصو دې نیم پوه خو پیسې راسه لږې دي که نه یو ماړې پښتون کې چې افغان یا پاکستانه راوستلی دی زموږ رواج ده زه خپل پړ افغانۍ راته ګورم افغانۍ دې ونه ولې غر کړی شي نو نور به کېږي تاسو د قبلو دا کافي د افغانستان کې چې په مخکې سندرغاړې راووته ډز ډز بس سپلای کړې بیا وه ته خو په ټیک ټاک کې ګرځې یا هېڅ خبره نه ده
دا څه اپنا ده درنه ناسته یم زه دې قبولوم ولا ما کې ګزاره نه کوي تا ته به بله یوه وګوره خیر ډېرې جنکۍ دي شوق غوندې جنکۍ به درته وګوره ارزانه ته داسې حساب ده ګوره افغانستان کې چې به مخکې سندرغاړې راووته که نه زمونږ د مشران دا کیسې کوي په دویمه ورځ یې بیا باقه خوله نیولې وه څپلی شوې به څومره سندرغاړې په افغانستان کې مړې کړي ولې نغمه نه ده ولې وسه پورې سته نغمه تښتېدلې وه خدای دې ښه که پته نشته امریکې کې وه که چېرته منډل څه تښتېدلې وه ځکه باچې وه دا منګه دا زه یم چې تاواني یم زه مړه که تاوان دې وکړم زه واده خو به وکړم ارزانه غوندې به ښځه درته وګوري چې 2 تولې 3 تولې زر ورکړو او تا ته ښه صفه وکړو زه به ښې ولې ته ما د ګډو په میلې کې ګرځئ چې ارزانه ګډه راله ګورې ګډه را باندې خرڅوي خبره مه اوره ښه کوم الله بنده زه به دې ښې شم راله سمه څه شی به کې شیخه پېژنې شیخه پېژنې شیخ ها شیخه چې شته یای شیخ ستا هم پته نه لګي نو تا ټول ځان پټ کړی که ګزګیره دی بیا به څه شی کوې نه هغه نه داسې درته یایم که نه چې کله ناوې راوړې که نه چې کومې ښځې ورځي هغو ته شیخه یای موږ په ژبه کې ښه داسې درته یایم ما زه به دې شیخه یم هغې ته منګه دلاله یو خدای دې غر کنه که شیخ هغې ته نه وایي تاسو خو داسې ورته رواجونه دي یا خدایه یا هغه خو دلاله ورته یایې چې تا ته به چونکۍ ګوري او که نه هغې ته دلاله رباره یایې تاسې دلاله ورته یایې موږ هغه ته رباره یایې رباري چې کومه وکړي شکیله سلام وعلیکم سلام زړګه نه دا خو هغه نه دی مالک هغه دی ښه بس وعلیکم سلام وروسته مننه به درې دا یو بل بلاک کړمه لرې که مننه زړګه ستاسو ټول 29 خبره به ونه مړې ګپ لګوه مټه سوه خلک به کوي دې څه به وایي بس هغو په خپل ذات نه دي اوس څه کې اوس خبره واوره ته سبا پورې به ما وپېژنې هم مه کوه چې زه څوک یم موبایل کې مې چارج کم پاتې شي ته اوس حقیقت کې په لاهور کې هو موږ کور د دې په لاهور کې ده موږ ډېر وخت وتل زه پاکستان کې پیدا شوې یم او پاکستان کې مران ځای کې پیدا شوي موږ دلته رالوی شوي یو پاکستان کې او ښه لاهور کې بادامي باغ کې بادامي باغ او بادامي باغ کې مړه بس پرېږدی دلته دا شی دی وایي رپورټ وایي شی دی وایي څه غلطه خبر هم نه ده کړې موږ چې رپورټ وایي څوک وایي راپورټ وایي دلته سړي لیکلي دي کې دلته مړې دا خبرې مه چېړه که نه دا ګوره ته پته نشته چې څنګه دی څه ډېر خلک خفه کېږي د افغانستان او د پاکستان دا خبرې مه چېړه زه دا یم نه ما خو شی نه دي ویلي